چې یو ښځه وه یو سپی یې ولیدی چې هغه له تندې څخه دا ژبه د باندې راوتلې وه. دې ښځې په خپله موزه په خپله چوټه کې دا پړونی غوټه کوي، له دې څا څخه یو څه اوبه راوکښلې، په دا سپي په خوله کې څاڅکی وراچوي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې هغه ښځه ما د معراج په شپه ولیدله چې الله پاک په جنت کې داخله کړي د یوې سپي په وجه سره. لیکن کله کله موږ ته دا ذهن جوړ سوی دی چې دا کښنۍ نیکي ده، نو د کښنۍ نیکۍ په وجه سره دا موږ ته پرېږدو. ګوره دا اسلام علما کرام داسې مثال ورکوي، وایي د دې مثال د یو عمارت دی. ته چې یو کور اخلي، یو عمارت اخلي، په هغه کې به د اوسېدلو کمره یي، د یو ښه د پخلاو باورچیخانه به یي، د میلمنو د ناستې ځای به یي، باتروم به پکښې کي. یعنې ستا چې د کومو شیانو ضرورت یې هغه به پوره ضرورت پکښې کي. اوس که ته یو کور اخلي، په هغه کې د میلمانه بې ټک نه یې، دا کور ته نه قبلی، و دا کنډم دی، ناقص دی. که د اوسېدو کمره نه یې کې، نو دا کور ته نه اخلي، و دا کنډم دی، ناقص دی. نور څه کوې که باتروم په یو کور کې نو ته نه خوښوې دا کور. دا اسلام هم یو محل، یو عمارت دی، او دا داسې عمارت دی چې الله پاک دغه اسلام په آخرت کې د جنت په شکل مشترک کوي. اوس د دغه اسلام به هم ته تمام هغه شیان ادا کوې که هغه فرایض دي، که واجبات دي، که ادب دي، دا تمام کې تمام دا به ته خپلوې. او که چیرې ته فرایض ادا کوې، ادب یې پرېږدي، نو دا ناقص سو، کنډم سو. نو کنډم کور ته نه خوښوې. الله پاک کنډم اسلام هم نه خوښوي. ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای هغه د ایمان خاوندانو، تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ. لیکن کله کله موږ ته دا ذهن جوړ سوی دی چې دا کښنۍ نیکي ده، نو د کښنۍ نیکۍ په وجه سره دا موږ ته پرېږدو. او کله کله موږ وایي دا کښنۍ ګناه ده، د کښنۍ ګناه په وجه سره دا موږ ته کوو. حالانکه موږ ته په خپل اعمالو سره جنت ته نسو داخلېدلی، موږ به د الله پاک په فضل سره جنت ته داخلېږو. او د الله پاک فضل په کښنۍ نیکي سره هم راځي. او کله کله الله پاک په کښنۍ ګناه سره هم ناراضه کېږي. بایزید بستامي رحمت الله علیه دا ډېر ولی الله سړی تېر سوی دی، دا تهجد ګزاره و، د به روژې نیولې نفلي، مال و دولت چې ګسه له ځانه سره جمع کوي نه، چې څه به پر لاس راتلی دا بې خرڅوي د الله په لارې. د علما کرام لیکي چې د ډېرو کتابو مصنف دی، د حدیثو درس به کوي. دی چې وفات سلو، یو بزرګ ولیدی په خوب چې په ډېر اعلی مقام کې و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې الله پاک دا دونه لوړ مقام په کوم عمل سره درکړي؟ د تهجد په لمانځه سره یې درکړي، په روزو سره یې درکړي، په مال په صدقو سره یې درکړي. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته ویل چې دغه مقام الله پاک په ډېر یو کوچني عمل سره راکړي. یو شپه یخ ولو، زه د شپې راووتم، تهجد لمونځ به مې کوئ. د پښې یو کوچنی بچی و، دا له یخه څخه کپېدی. ما دا د پښې بچی راواخیستی، په هغه خپل تلتکې بولې، شړۍ یې بولې، د هغه وخت چې کوم شی و ما په هغه کې دی پټ کوي، ګرم یې کوي. نو زه چې الله پاک لر رالم، الله پاک راته ویل چې تا زما پر مخلوق باندې رحم وکړي، نن به زه پر تا باندې رحم کوم. الله پاک دا د پښې کوچنی بچی
دا زما د دغه لوړ مقام ذریعه وګرځېده چې ما پر ده باندې رحم وکړي الله پاک ماته دغه مرتبه راکړي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الراحمون یرحمکم الرحمن که ته د الله پر مخلوق باندې رحم کوې الله پاک بیا پر تا باندې رحم کوي د بخاري شریف یو حدیث دی چې یو ښځه وه یو سپی یې ولیدی چې هغه له تندې څخه دا ژبه د باندې راوتلې وه دې ښځې په خپله موزه په خپله چوټه کې دا پړونی غوټه کوي له دې څا څخه یو څه اوبه راوکښلې په دا سپي په خوله کې څاڅکي وراچوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه ښځه ما د معراج په شپه ولیدله چې الله پاک په جنت کې داخله د یوې سپي په وجه سره نو نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته فرمایي چې تاسې رحمت په ځان کې پیدا کړئ شفقت په ځان کې پیدا کړئ د الله پر مخلوق باندې الله پاک بیا پر تی باندې رحمت او شفقت کوي